سلامونه دوستانو، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ نن به زه ستاسو سره د امیزان د پروډکټ دپاره یو د آیډیا په خاطر یو بل لینک ستاسو سره شیر کړم. دلته امیزان خپله په لرنینګ پروګرام کې چې دی تقریبا 38 یعنی کې 38 آنلاین بزنس آیډیاز واچ دیز فاونډرز سټوریز. د هغه بزنسونو آیډیې به ستاسو سره شریک کړو، د دې سټوریانې به ستاسو سره شریک کړو چې د دې څخه تاسو ته یو آیډیا میلاو سي چې څنګه تاسو یو صحیح پروډکټ ډیزاین کړئ، انتخاب کړئ، پرایویټ لیبل لپاره خپل د دماغ څخه خپل دغه آیډیا څخه یو کار واخلي او داسې یو شی، داسې یو پروډکټ انټروډیوس کړئ د کنزیومرز ته په امریکا کې، په کاناډا کې، چې په هغه سره تاسو یو ډېر ښه بزنس کولی سي جوړ کړي او هغه به انشاءالله تاسو ته په امیزان کې ډېر پرمختګ درکړي او د پرمختګ سبب به سي. نو د دې لپاره چې تاسو څونه علم، څونه معلومات ولرئ، غونډه تاسو صحیح پروډکټ انتخابولی سئ. امیزان کې ډېر بزنسونه فیل سوي دي، فیل کیږي، ریسک ډېر زیات شته، خو صحیح پروډکټ انتخاب، صحیح ستراتیژي جوړول، صحیح سټپس اخیستل، نو دا هغه شیان دي چې تاسو به یو سکسسفول یا کامیاب امیزان سیلر درڅخه جوړ کړي. نو د دې لپاره چې دی تاسو باید د امیزان دغه سټپس لکه سټارټ، ګرو، لرن، پرایسینګ او بلاګز او بیا د دې چې دننه هر څونه مواد دي، څونه نالج دی، هغه چې تاسو ټول ووایست، زده کړئ او په هغه باندې ډیپ ریسرچ وکړئ، ډایو ډیپ. د هغه پر اساس تاسو کولی سئ بیا یو صحیح خپل سټراتیژي جوړه کړئ او خپل بزنس سټارټ کړئ. زه بیا دا تکرار وایم او بار بار وایم ټولو ته چې دا خوشبینه دی چې په امیزان کې به کار شروع کړي، اوور نایټ به میلیونر سي. نو دیټس ناٹ ایزي، اسانه نه ده. نو ډېر په دقت سره پر دې باندې کار وکړي، ډېر توجه دې ته وکړي او صحیح زده کړه وکړي، پوښتنې وکړي، خپله ریسرچ وکړي. دغه داسې زه لاندې سکرول کوم ستاسو دپاره چې صرف تاسو ته زه یو نمونه درښکاره کړم چې تاسو پوه سئ چې دی چې شي جوړ کړي دي. لکه مثال په ډول دغه سیل الکترونکس. When I got out of the Marine Corps, I ran a franchise restaurant business, and the recession hit us very hard. I was looking for a plan B. Well, I joined the Marine Corps in 2015, right after high school. I did 2 چې د کاپی رایټ کومه مسله را نسی، کوم مشکل را نسی، په یوټیوب پالیسیانو باندې زه دونه معلومات نه لرم او نه دونه وخت لرم چې زه خپله ډېر زیات هغلته معلومات وکم. نو په دا خاطر مې دا ویډیو بنده کړله، خو دغه ویډیوګانې تاسو ټول کولی سئ چې خپله یې وګورئ او دغه سټوریانو څخه استفاده وکړئ. بیا د سټوریانو سره سره دلته چې دی ځینې لینکونه ستاسو دپاره ستا امیزان پوسټ کړي دي چې تاسو هغه هم لاړ سئ، ویې ګورئ، معلومات وکړئ چې په دې باندې تاسو پوه سئ چې تاسو څنګه آیډیا بزنس د بزنس آیډیا تاسو دلته راوړلی سئ. بلډ اپلیکیشن اینډ سروسز، دا شان هم دلته تاسو کولی سئ. آنلاین کارونه دي، څوک اپلیکیشن جوړوي، ګرافیکس ډیزاینینګ کوي، په امیزان کې خرڅوي. نو هر څه امکان لري، هر څه ممکن دي، صرف صحیح علم او یو شی انتخاب کړئ، پر هغه یو شي باندې بیا کار وکړئ. دا ډېر مهم دی. نو دلته ډېر زیات لینکونه سته، کوشش وکړئ چې وخت ورکړئ دې ته چې په خپل فارغ وخت کې د ورځې 1 ساعت 2 ساعته وخت ورکړئ، دا شیان وګورئ. تاسو ته به ډېر کومک وکړي په راتلونکي کې چې تاسو کله دا بزنس شروع کوئ. نو دلته ډېر زیات لینکونه سته، دا به زه نور وروسته سره شریکم او یو بل دغه به هم لینک به ستاسو سره شریکم. ممکن مخکې ډېرو خلکو به د دې په اړه چا نه یې اورېدلې، به نه یې لیدلې. aboutamazon.com دلته ولاړ سئ. دلته امیزان خپل هغه سکسس، خپل کارونه، خپل پرمختګونه، آینده پلانونه دلته د هغه کسان چې په امریکا کې دي چې امیزان ته کولی سي خدمات وړاندې کړي، سرویسز وړاندې کړي، کانټراکټ ورسره واخلي یا د امیزان ټرینډ باندې خبر واوسېږي چې امیزان بل کوم سټپ اخلي، چې کوي، کوم چینجز راځي. who we are, what we do, our workplace, our impact, our planet. نو دا ټول هغه شیان دلته سته. دلته تاسو کولی سئ لکه سمال بزنس، پبلک سکیل ټریننګ پروګرام، اکنامک گروث، جاب کریشن، کمیونټي انویسټمنټس، دغه شیان چې تاسو په دې اړه باندې دی خپل ریسرچ وکړئ، سټډي وکړئ چې څونه تاسو معلومات لرئ، هغونه تاسو د یو صحیح سټپ یا قدم ایښولی سئ پر مخ باندې. او هغه کسان چې د ټکنالوژي په بخش کې، د سافټویر، د نور داسې مطلب انټرنیټ، آی ټي او انجینرینګ دې په بخش کې معلومات لري، تکړه دي. زه خپله دونه تجربه نه لرم
هغه بیا دغه د امیزان AWS ته چې راسي لکه AWS free tier account چې دی او startup get up to 100,000 in AWS credits دا دی وګوري چې دلته دې سره کم اپرچونټیز ته کم کارونه کولای شي کم فائدې لري په دې کې هم ډیر مفید شانس ده دا ویډیو د خپلو ټولو ملګرو دوستانو سره شریکه کړئ چې هغوی هم د دې څخه برخمن شي د دې ګټې څخه موږ تاسو به ټول یو د بل سره کومک وکړو په دې کې چې تر څو زموږ ټول افغانان ټول پښتانه په کار سي ښه روزګار ولري نو تر بیا پرم پر الله سپارم